نو دا پار محفل کې ما ته ویلی شوی ما اوس پکې یو خاکه وکړه نو خاکه دا ده چې خلک څه باندې خوشحالېږي نو هغه به وایي نو بس زه ورته وایم دا ښه ده نو یو دوه دوستان نو یو بل سره محبت و نو هغه یو غریب چې په چامین و هغه غریب هغه بل مالدار خپله بنګلار په ټیک چاک و نو یو ورځ مازدیګر داسې کټونو کې پراته وي یاره اسپاټانګه نالي اوس خو خلک موټر اخلي انو یې ولې نالي ویل حضرت پلاني څخه اسپاټانګه ته خبره به ورسره وکړو بس خبره یې کړې ده هغه سره جوړ شو پیسې ورکړې او اسپاټانګه یې راوستل نو چې کېناستل نو دا غریب ورته ووایي څه که ګرځي نه پکې یاره ښه چې وګرځي بس هغه اسپه وتړله دې سره د سپلو وروستي سیټ ته وخوت ولې خپله ټانګه وه څوارلو والا خو نو نو ډډ یې ولګوله دی روان شو چې چوک ته د اسپه ټانګه ورسي نو که هر یو ټانګې والا و نو هغه به لږ تېز شو نو هغه لږ تېز شو یو بابا و هغې ته یو اواز به هم ورکوي بچو بابا خو بابا داسې وشوه چې بانس ووله نو نسکور یې وغورځول د تندی مات شو نوره لاس پې بچ شو خلک را جمع شو نو د عاجز یار ورته وایي دې کې اوس اخلاص دی د عاجز یار ورته وایي نو خندانه وشو خو ځان چاړاکه که خدای پار کړی نو وایي ښه دې کې پولس راورسېد نو چې پولس څنګه راورسېده نو دا زنانه هم نسکوره پرته وه داسې ایسچو سچونو د لیلا چابک راخله ولې ویې تړون وایي وی دا خو ګونګی دی هغه ښځې سر راوچت کوي ښه روغ د جمال یې دوه اوازه هم راکړه چې بچ شو سپینه کوکه دې پر تنه تکی د سرو ده وا بابا د نندارو ده وا بابا د نندارو ده سپینه کوکه دې پر تنه تکی د سرو ده وا بابا د نندارو ده وا بابا د نندارو ده دا سپینه کوکه دې تازه لکه ګلاب دي نازکې سرې شونډې د خوارمي د ګلاب دي بل د ګبینه د خواږه د خولې لغات دي هره خبره یې هره خبره یې هره خبره وایي هره خبره د لایقه د پنجو ده وا بابا د نندارو ده وا بابا د نندارو ده سپینه کوکه دې پر تنه تکی د سرو ده وا بابا د نندارو ده وا بابا د نندارو ده تا پل عزت لري تا پل عزت لري چته خاندانه چې د زما احمد نوم په قدردانه شیر او درخان د خطاب لاندې ګل ودان په سواد میری دب د بدام ضرور ده وا بابا د نندارو ده وا بابا د نندارو ده سپینه کوکه دې پر تنه تکی د سرو ده